بلکې زه ته ناشنا روایت ویم. عبدالله بن عباس وی او دا حدیث امام ترمذی راوړی دی، و یو پیر ابوبکر صدیق رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی ابوبکر صدیق وی یا رسول الله قد شبت، ای د الله رسوله سپینګیری شوی بوډا شوی، ځکه چې یو څو ویښته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې ګیره کې سپین شوي یو څو په سر کې. وی یا رسول الله ویښتم سپین شو. دې جواب ته ګوره، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته شیبتنی هود والواقع والمرسلات وعما يتساءلون واذا الشمس كورت. ابوبکر زه دې صورتونو بوډا کړی یم، دې صورت هود بوډا کړی یم، سورة الواقعات، سورة مرسلات، سورة عما يتساءلون او سورة اذا الشمس كورت. زه دې صورتونو سپینګیری کړی یم. ولې؟ سوچ او فکر، او د سوچ او فکر سره ویښته چې دی دا زر سپینېږي. کم سړی چې سوچ او فکر ډېر کوي د دماغ استعمالي، بعضو خو د دماغ په تیلۍ کې ایښودي دی او عقل ارسه بند، پته چې کله به راوباسي د تیلۍ نه هغه بند پراته دي. عقل استعمالول پکار دي، دماغ استعمالول پکار دي. او ډاکټران وایي دا کم عقل چې موږ استعمالوو، دا کم دماغ چې موږ استعمالوو، نو دا یعنی معمولی برخه موږ استعمالوو، معمولی. او دا چې څومره زور ولا ورکې دا د کوپنۍ په شانې دا غټي کولاوي، لږ خیر دی، خرابېږي نه. انته زه وایي چې دا استعمال شي بیا خرابېږي. څومره چې استعمالې دومره تیزېږي او دومره ښه کېږي. نو کوم سړی چې عقل دماغ استعمالي، ذاکرې تیزوي، لکه وګوره دې علماو ته، وګوره دې ډاکټرانو ته، انجینیرانو ته، ساینسدانانو ته، نو دوی کې اکثر د دې کمزورتیا دا نښې د وخت نه مخکې راښکاره کېږي، ځکه دا سوچ او فکر سړی لږ کمزوری کوي. کله ویښته سپین شي، کله بدن کې بله کمزورتیا راشي، کله د ډېرو مطالعې د لاسه، د ډېرو کتابونو کتو د لاسه، کله نظر کمزوری شي، کله بله مسله، کله بلکې بعض دې حد ته رسېدلي دي، دې حد ته چې د دې ډېر سوچ او فکر د لاسه دماغ ګډوډ شوي دي، بیا علاج کوي دا دی. اوس به سړی ما ته وایي چې موږ دې ویرولو، موږ خو مخکې هم نه استعمالوو، اوس بلکل نه استعمالوو. ځکه نه هغه یو ناشنا مرتبه وي چې هغې ته سړی ورسي که نه، هغه بیا بل شان مرتبه وي. هلته سړی بیا د دنیا نه یو سیټ دی، بس خپله چې کومه مسلې په حق کې کار کوي، که هغه دنیوي علم وي او که هغه دیني علم وي، که دنیوي او که دیني. او ځکه د شیخ الباني رحمه الله بی دا خبره کوله د شیخ مبارک کې، چا دې تپوس کوي د شیخ صاحب ژوند تاسو سره څنګه؟ وایي ژوند بس موږ سره کور کې دی، بدني موږ سره دی. وایي څنګه بدني؟ وایي زړه موږ سره نه دی، بدني موږ سره دی. وایي دې د شپې ما سره په کټ کې سملي، ناوخته راشي د مکتبې نه کتابونه او مسایل او دا ګوري، ناوخته راشي زما خواله او ما سره لږ پرېوځي او داسې دې کټ کې اوړي راوړي او بیا یې ومنډه کړي لاړ شي. نو زه پسې ورځ ورغلم چې دی چېرته چې لاړم مکتبه کې ناست. وایي ما ورته ته خو اوس راغلی وې مکتبې نه او بیا ورغلې. وایي دا مسله مې ذهن ته راغله، بیا رانه ځي، ما چې ویې لیکمه، دا رانه بیا ګډوډه کېږي. دغه وایي د ده ژوند دی، راشي لږ ساعت او بیا ورمنډه او بیا راځي او بیا کله یو ځای کې درس او کله بل ځای کې درس او دلته لیکل او دلته تحقیق او چې دې سړي له به الله څنګه عقل ورکړی او زمونږ هغه موږ داسې ساتلی دی چې یعنې نه د دین دپاره استعمالوو. افسوس دا دی چې د دنیا دپاره هم نه استعمالوو. یعنې پښتانه په دنیا کې هم شاته دي، دین کې خو شاته دي، خو هلته په څه کې شاته شو؟ په دنیا کې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویښته د څه د لاسه سپین شوي دي؟ سوچ او فکر. ځکه چې په دې صورتونو کې اکثر د قیامت بحث دی، دا کوم چې ذکر شو هغه به دا سوچ کوو چې الله ته به څه وایم او الله ته به څنګه ودرېږم. نو ځکه دې سوچ وله دا ویښته سپین کړي. دغه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم به قبر باره کې سوچ کو. دې باره کې ما ډېر روایت تاسو ته بیان کړي دي، صرف درته یو بیانوم. برا ابن عازب رضی الله عنه روایت دی، امام ابن ماجه ذکر کړی
وی موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو جنازه کې فجلس على شفیر القبر، نو د قبر په دې غاړه کېناستو، فبکا حتی بل الثرى، نو دومره وجړل چې کوم لاندې چې کومه خاوره وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک او د ګیرې لاندې هغه خاورې چې لمدې شوې. ثم قال يا اخواني لمثل هذا فاعدوا، بیا ویې وروڼو د دې زي دپاره تیاری وکړئ. او داسې ډېر زیات روایت دي، زه غیر نظر. آخري خلاصه راته دا بیان کړم چې دا د ټولو نه اوچت سوچ او فکر، دا د ټولو نه اوچت عبادت دی.